همدې سره د کلام لپاره بلنه ورکوم د اواز ملکن نائب صدر عبدالکبیر عطا صاحب ته چې خپل کلام زموږ سره شریک کړي. عبدالکبیر عطا صاحب یو دو شعر چې درانه خلق مدام کوي درنې خبرې، درانه خلق مدام کوي درنې خبرې، چې سپک شرط کې کینی هلته سپکی وایي، او اوخیاره پښتنه موري ورونه کې کلک تړي، دا ځکه پښتانه هر ځای کې کلکی وایي. مننه. یو کلام دی چې مونږ د مینې کاروبار نه پریږدو، مونږ د مینې کاروبار نه پریږدو، ځکه په یو حال کې هم یار نه پریږدو، او که دیدن وشي خو بیا هم لار سارو، که دیدن وشي خو بیا هم لار سارو، دا پوخ عادت د انتظار نه پریږدو. مننه. او دا چې هر وخت په رقیبان سوځو، دا چې هر وخت په رقیبان سوځو، ځکه د مینې خپل معیار نه پریږدو، او سل کاله پس هم بدل اخلي پښتون، سل کاله پس هم بدل اخلي پښتون، وار ته کوو وار خو خپل وار نه پریږدو. مننه. او د ترقۍ بام ته به هله رسو، د ترقۍ بام ته به هله رسو، چې مونږ سبا ته د نن کار نه پریږدو. مننه. او داسې باغي او لیونی خیو خو په زړه د بل چا اقتدار نه پریږدو، او سره پر هرونه ځکه نه ګڼډو چې لا خو ژوندي لا سینګار نه پریږدو، سره پر هرونه ځکه نه ګڼډو چې لا خو ژوندي لا سینګار نه پریږدو، او راځي چې یو بل نه زاریږو عطا، نفرت په منځ کې دا خامار نه پریږدو. مننه. تhank you.